فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بس تبعی دا کسانو لره چې لیکي کتاب په لاسونو خپلو. دا اوس هغه ډلې ده مولیان دي لیکي کتاب په خپلو لاسونو. ثم يقولون هذا من عند الله بیا وی خلکو ته دا د طرف د الله نه دی. ليشتروا به ثمنا قليلا د دې دپاره چې واخلي په هغې باندې پیسې لګي. فويل لهم مما كتبت أيديهم بس تبعی د دوی لره د وجې د هغه څه نه چې لیکلي دي لاسونو د دوی. وويل لهم مما يكسبون او تبعی د دوی لره د هغه څه د لاسه چې څه دوی ګټلي دي یا ګټي یې. دا دوی کې اوس د مولیانو کار دی لیکي کتاب په لاسونو خپلو. او دلته یو سړی دا هم ویلی شي چې لیکلو کې څه چل دی ولې دا قرآن لیکلی شوی نه دی. بارک الله فیک. دلته لیکلو مطلب دا دی چې د ځان نه خبرې لیکي د الله خبرې که لیکلی کېږي دې کې خو حرج نشته. او دا مصحف چې موږ سره دی دا لیکلی شوي دي که نه خو دوی لیکي په لاسونو خپلو. مطلب دا چې د خپل طرف نه لیکي د خپل ځان نه لیکي. نو فویل تبعی د دوی دپاره. ویل په عربۍ کې د عذاب دپاره هم استعمالیږي او دغه شان وعید هم دی چې د داسې کس دپاره تبعی ده. او یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ویل واد فی جهنم. دا ویل په جهنم کې یو کنده ده. یهوی فیه الکافر 40 خریفا کافر چې کله دې ته به گزار کړی شي نو 40 کاله به غورځېږي روان بی نو 40 کاله بعد به بیا هغه لاندې ویښ ته ورسي. دا یو کنده ده په جهنم کې دې ته ویل ویلی کېږي. نو الله وایي د دغه خلکو دپاره دغه کنده ده یا تبعي ده. یوازې دا خباست خو نه دی چې کتاب یې ولیکو په خپلو لاسونو. دې جرأت ته یې ګوره. ثم يقولون هذا من عند الله بیا به وی دا خبرې د چا د طرف نه دي؟ د الله د طرف نه دي. الله اکبر. چې د زړه نه کله یره وځي که نه انسان هر څه کولی شي. او چې زړه کله سخت شي نو سړی هر څه کولی شي. یعنی په مخلوق باندې ته دروغ نشي جوړولی. دا لویه ګناه ده په الله باندې دروغ جوړول. او بیا داسې دروغ جوړول نه دروغ جوړول داسې دي چې د الله هغه کتاب راغلی او د هغې نه باز ټکي لرې کوي او خپل پکې نور لګوي. وایي دا د الله طرف نه دي. ولې دوی دا وایي چې دا د الله طرف نه دي؟ جواب دا دی چې د هغه وخته پورې کاروبار نه چلېږي چې څو پورې داسې ونه وایي. دا په دې امت کې هم شتي بعض ګمراهان چې ځان ته مولیان وایي هغوی هم د الله په دې دین کې ټانکې مانکې لګوي د ځان نه پکې قصې جوړوي او نسبت دین ته کوي. عوامو ته دا ښکاره کوي چې دا خو د الله دین دی. نو دا بعض عوام وایي موږ د چا ومنو هغه هم وایي چې دا داسې دین کې دی او بل هم وایي چې دین کې دي. نو ستا څه خیال دی چې دا بدعتي او ګمراه مولوي صاحب به تا ته پخپله وایي چې دا زه چې څه بیانو دا په دین کې نشتي؟ خو دا به ته هم لږ محنت او کوشش وکړې معلومات به وکړي چې دا کومه خبره چې دی کوي د دې څه اصل شتي په دین کې که نه څه دلیل ورسره شتي که نه هغې نه بعد به تا ته پته ولګي. دریم خباست ته وګوره. لیشترو به ثمنا قلیلا د دې دپاره چې دنیا پې وګټي. او دا خبره موږ مخکې ذکر کړې وه چې د یهودو په مولیانو کې دا مرض و. څه مرض پکې و؟ بارک الله فیک. یهودو په مولیانو کې دا مرض و چې دین به خرڅوو په مقابله کې به دنیا بسته. دا دوی کاروبار دی. نو دی آیت کې دوی څو کارونه ذکر شو؟ کم کم لیکل کوي بیا وایي چې دا د الله طرف نه دي بیا خرڅوي په دنیا. نو ځکه وګوره دا ویل ټکی 3 پیرې راغلی دی آیت کې. تبعید هغه کسانو لره چې کتابونه لیکي د خپل طرف نه
بیا تبعید د دوی دپاره مما کتبت ایدیهم دا هغه څه د لاسه چې د دوی لاسونو لیکلي دي بیا تبعید د دوی لره مما یکسبون دا هغه څه د لاسه چې دوی ګټلي دي درې پیرې الله وایي د دوی دپاره تبعید ده اوس الله رب العزت د تیر شوي آیت کې ووایي که نه چې دوی روان دي په څه پسې عوام هغه په ارمانونو پسې روان دي د دوی یو ارمان بې دلیله یو ارزو ذکر کیږي ګوره یو دعوه بې دلیله وقالوا وایي دوی لن تمسنا النار هیڅ چرې نه به رارسي موږ ته اور الا ایاما معدوده مگر یو څو ورځې شمارلی شوي قل ورته ووایه اتخذتم عند الله عهدا آیا تاسو نیولی دی د الله سره لوز فلن یخلف الله عهدا نو بیا خو هیڅ چیرې خلاف نه کوي الله د خپل لوز نه ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلکې تاسو وایئ په الله باندې هغه څه چې تاسو پرې نه پوهیږئ دا اوس د دوی هغه اماني دي چې د تېر شوي آیت کې ذکر وشو لن تمسنا النار هیڅ چرې به موږ ته اور نه رارسي الا ایاما معدوده مگر یو څو ورځې به رارسي نو دوه خبرې به دوی کولې یو به یې دا وي بعضو یهودو به وي موږ به جهنم ته صرف 40 ورځو له ځو بیا به جنت ته ځو 40 ورځو له موږ په دې ځو ځکه چې 40 ورځې وایي دا غسقي بندګي شوې وه بعضو پکې دا وي لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه دا قول نقل دی امام ابن هشام په سیرت کې راوړی دی و یهودو به وي چې د دنیا 1000 کاله شوي دي دنیا چې الله جوړه کړې ده 1000 کاله شوي په دې څه دلیل نشته د هغوی خبره ده او په دې کې خو زموږ نه وي کوتاهیانې شوي دي دا خو هغوی منلی چې زموږ نه ګناهونه شوي دي نور موږ ښه خلک یو خو لازم کمې زیاتې کېږي نو 1000 کاله د دې دنیا ژوند دی 1000 کاله 1000 کاله بعد به دنیا ختمیږي 1000 کاله د دنیا ژوند دی په هرو 1000 کلونو پسې یوه ورځ د عذاب ده زموږ دپاره نو ټولې څو ورځې شو 2 ورځې نو موږ به جهنم ته صرف څو ورځو له ځو 2 ورځو له ځو حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې مشته نورو کتابونو کې هم دی کله چې د خیبر یهودو رسول صلی الله علیه وسلم نه خوراک تیار کو خصوصا هغه زنانه هغه یهودی زنانه او هغې ګډه لال کړی و په هغه ګډ کې زهر اچولی نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا د هغوی نه تپوس وکړو ستاسو پلار څوک دی ډېر تپوسونه یې کړي هغوی زموږ مشر پلانې رسول وسلم ورته دروغ هم ووایي ستاسو پلار پلانې دی هغوی او دا خبره ستاسې بیا یې دې تپوس وکړو جهنم والا څوک دي هغو ته نکونو فیها مده یسیره موږ به پکې یو خو لږ وخت به یو بیا به موږ راوځو تاسو به شاته پاتې شئ رسول وسلم ورته اخسئوا فیها کوري شئ دغه جهنم کې والله لا نخلفکم فیها ابدا موږ هیڅ چېرې په تاسو پسې شاته په جهنم کې پاتې کېدونکي نه یو بیا یې ته تپوس وکړو هل جعلتم في هذه الشاة ثم په دې ګډ کې تاسو زهر اچولی و که نه هغوی نعم موږ په دې کې زهر اچولی و نو ورته یې ویي څه شي تاسو مجبوره کړئ چې ما ته په غوښه کې زهر اچوئ هغو ورته یې ویي موږ کتل موږ وی که ته دروغجن یې نو الله به موږ تا نه دمه کړي مړه به شي خبره به دې ختمه شي او که ته رښتینی یې نو دا به تا له نقصان نه درکوي ښه دا هر څه دوی یعنې مخامخ ولیدو او دا هم ولیدو چې نقصان یې وله ور نه کو په خپله غوښې رسول وسلم ته وایي ما کې زهر دی ایمان یې پرې نه و دا دومره حسدګر خلک و دوی حسد ذکر کېږي روانو ایتونو کې ګوره
یو روایت کې داسې هم راځي چې یهودو د رسول صلی الله علیه وسلم سره په څه خبره کې باس واړو نو رسول صلی الله علیه وسلم ته یې وویل موږ به صرف 40 ورځې په جهنم کې یو بس د هغې نه بعد به بل یو قوم په موږ پسې شاته پاتې شي موږ به ترې راوځو او اشارې مؤمنانو ته وکړې چې دا دي رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی دې طرف ته اشاره وکړه وی زما دې په هغه الله قسم کوم الله چې پیدا کړی بل انتم خالدون مخلدون تاسو به همیشه په جهنم کې پاتې کیږئ او په تاسو پسې شاته موږ پاتې کېدو والا نه یو الله رب العزت بیا دا آیت راولی کو وی دوی دا دعوه کوي چې موږ به یو څو ورځې یو د الله څه خوږې خبرې دي څه ناشنا رد دی داسې ونه وي چې دروغ ووایي ای دروغجنو ګنې الله داسې وویلی شوه چې دا خو دروغ دي ما کله ویلي دي نه نه وی ته د دوی نه سوال وکړه چې الله تاسو سره په دې خبره لوظ کړی دی چې تاسو به صرف 40 ورځې یا 7 ورځې په جهنم کې بیا به راوځئ نو که دوی وي چې آو نو بیا به ورته څه دلیل راوړه خو دوی سره نشته هېڅ سختي بد اخلاقۍ ته ضرورت نشته ښه په ارام ورته ووایه الله لوظ کړی دی که الله در سره لوظ کړی نو بیا خو یقیني ده ځکه چې الله د خپلې خبرې خلاف ورزي نه کوي خو دا به دوی ثابتوي څنګه چې الله لوظ کړی دی خبره پاتې شو نو چې پاتې شوه الله وی ام تقولون علی الله ما لا تعلمون دلته ام په معنی ده بلکې حقیقت دا دی چې تاسو وایئ په الله پسې هغه څه چې تاسو ته پته نشته پته نشته مطلب څه دی یعنی دلیل پې در سره نشته دروغ وایئ تاسو په الله باندې دروغ جوړوئ اوس الله هغه مسله حل کړه چې دا جنت ته به څوک ځي جهنم ته به څوک ځي الله اکبر را بشي په سورة النساء کې هلته الله څه ناشنا خبره کړې ده وی لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب خبره ای مسلمانانو نه ستاسو د ارمانونو او د دعوو ده او نه د اهل کتابو د ارمانونو او د دعوو ده من یعمل سوءا یجز به ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى چا چې بد عمل وکړو بدله به ورته میلاویږي چا چې ښه عمل وکړو جنت ته به ځي خبره د دعوو نه ده خبره د عمل ده دا چې خپلې بخپه باندې اچولې او تشې دعوې کې چې زه داسې یم او زه دغه یم الله وایي خبره دا نه ده بله داسې نه ده بلا من کسب سیئه داسې نه ده بلکې چا چې وکړه ګناه واحاطت به خطیئته او راګیر کړو د لره ګناه د ده فاولئک اصحاب النار نو هم دا کسان اور والدي هم فيها خالدون دوی به په هغې کې همیشه والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک اولئک اصحاب الجنه هم دغه کسان جنتیان دي هم فیها خالدون دوی به په دغه جنت کې همیشه بس خبره ختمه شو داوی ماوی نه دي بلا الله وی داسې نه ده بلکې اصل خبره دا ده من کسب سیئه چا چې وکړه ګناه یا ویې ګټله ګناه واحاطت به خطیئته او دې ګناه دی راګیر کو مطلب دا دی چې د مرګه پورې دی په دغه ګناه کې اخته و دې ته خلاص نه شو دا مطلب د ګناه راګیرول او په دې کې دی مړ شو نو دی جهنمی شو هم فیها خالدون دوی به همیشه په جهنم کې او دلته یو سوال زړه ته راځي استاد زلمو ته ګوره که راغلی بارک الله فیک
ګناهګار موحد خو به روزي د جهنم نه. نو څنګه دلته الله دا خبره وکړه چې یو سړي ګناه وکړه او راګیر کو بیا ګناه تر دې چې مړ شو دی به همیشه په جهنم کې. نو دلته دا مسله یاده کوي السیئه، دلته د ګناه نه مراد دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی دلته مراد شرک دی، کفر دی. یو سړی دی په شرک او په کفر کې اخته شو، لکه څنګه شرک چې د مکې د مشرکانو د مدینې د مشرکانو یا کفر یو کو په شان د کفر د اهل کتاب، او بیا دې ګناه دی راګیر کو د مرګه پورې توبې ترې ونه ویسته او په دغې کې مړ شو، دی همیشه جهنمي دی، دی همیشه جهنمي دی. ها چا داسې ویلي دي که موږ ترې عامه ګناه مراد والو، یو سړی دی ګناه کوي او دلته خو دا نشتي په دې آیت کې خو الله نه دي ویلي چې شرک کوي، خو موږ به د دې آیت ته ترجمه دقې شان ووایو بیا به یې وضاحت وکړو په بلې طریقې سره. ګینې آیت واضح دی، عبدالله بن عباس ولته مراد شرک دی. یو سړی دی ګناهونه کول، ګناهونو راګیر کو، دی د همیشه دپاره جهنمي دی. څنګه؟ اوس به یو سړی وایي چې څنګه؟ جواب دا دی یو سړی دی په ګناهونو کې دومره ورننوتو چې هره لار د نیکۍ دته بنده شوه، د زړه نه دینداري لار بنده شوه، اندامونو باندې دیندارۍ لار بنده ده، په ژبه باندې دیندارۍ لار بنده ده، نو دا کار چې چا سره کیږي نو هغه کافر منافقي. ځکه چې مسلمان دی او د ده هر طرف ته د نیکیانې بندي کیدی شي، کمزورې کیدی شي، خو هر طرف نه به نیک اعمال بندېږي، داسې خو نشي کیدی. او داسې چې کله وشو نو پوه شي چې دا سړی کافر دی، منافق دی، مشرک دی، نو بیا به دی همیشه دپاره په جهنم کې. دا بل مطلب شو. که د عبدالله بن عباس ته تفسیر هم نه وایو که نه، نو په دې طریقې سره چې وضاحت وکړي نو بیا به کې هېڅ اشکال هم پاتې نه دی. کله چې د قرآن ترجمه او د حدیثونو ترجمه ځان له پخپله کوله که نه، کور کې ناست وي او کوله دي، نو ډېرې جاخې به جوړېږي، ډېرې جاخې نوې نوې مسلې به بیا بیانې. لکه اوس که ته د دې آیت ترجمه وکړې او ځان ته هم ته څوک وې او ترجمه دې شروع کړې ده او یو سړی د ګناه راګیر کو، په ګناه باندې مړ شو، دی جهنمي دی او همیشه به جهنم کې. نو چې یو سړی په نشه کولو باندې مړ شو، یعنې نشې کولو دی جهنمي دی. یو سړی د دروغ به وي د مرګه پورې دغه صفت و به دی همیشه جهنمي دی. یو سړی دوکې به ورکړه همیشه جهنمي. یو سړی د ګیره به یې وړه کوله په ګناه کبیره کې اخته و، دی همیشه جهنمي. یو سړی د پنسې به ځان پسې راښکو دی همیشه جهنمي. ځکه چې مفتي صاحب په کور کې ترجمه کړې ده. مفتي صاحب چې دا جاخه جوړه کړه، ولې جوړه کړه؟ په کور کې ترجمه کړې ده، عالم سره خو هغه چېرته ناست نه دی چې د هغه نه یې تپوس کړی وی چې ما په دې پوه کړه. څنګه د شرک نه علاوه ګناه باندې سړی همیشه دپاره جهنم ته ځي، نو بیا به هغه پوه کړی وی. او چا چې ایمان راوړو او نیک عمل یې وکړو نو دا خلک څه دي؟ د جنتیان دي. د دې آیتونو لنډه خلاصه دا ده چې قصه د دعوو ماوو نه ده، قصه د نومونو او د لقبونو نه ده، قصه د عمل او د کردار ده او د عقیدې او د ایمان ده. په مسلمانانو کې چې کومې ډلې دي که دوی کې څوک دعوې کوي نو هغوی ته موږ دا وایو چې خبره د دعوو نه ده، خبره د عمل او د ایمان ده. موږ حنفیان یو، موږ شافعیان او موږ سلفیان او موږ دیوبندیان او موږ بریلیان او موږ شیعګان او موږ دا او موږ کت او موږ بره، دې ټولو ته موږ دا وایو چې خبره د دعوو د نومونو نه ده، عمل ته کتی کېږي، د عقیدې به تپوس کېږي، د ایمان به تپوس کېږي چې عمل دې برابر دی تا ګټلې ده که ته ځان ته هر څه وی، او چې عمل او عقیده دې خراب وي که ته ځان ته هر څه وی خو تا بېلوي ده.